طالبان څنګه کورونا مرض نیولی دی؟ که غواړئ پوه شئ ویډیو حتما تر اخره وګورئ. په تازه خپاره شویو راپورونو کې راغلي چې په تیرو 28 ساعتونو کې یوازې په پکتیا، هلمند، بادغیس، غزني، بغلان او وردګ ولایتونو کې د طالبانو په منځ کې د کورونا 386 مشکوکې پیښې ازمویل شوې دي. ځینې سرچینې وایي له دې ډلې د 125 طالبانو د کورونا ناروغۍ پایلې مثبتې دي چې په یادو ولایتونو کې په پکتیا کې 11، هلمند کې 14، بادغیس کې 40، غزني کې 18، بغلان کې 15 او وردګو کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. هغه سرچینو چې موږ ته معلومات راکړي ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې طالب مشرانو د نورو طالبانو د معاینه کولو اجازه نه ده ورکړې. ځینې د طالبانو د کورونا د مثبتې پیښو شمیر له دې هم زیاتېدونکی ښیي او د دوی پر وینا چې دا به د طالبانو لپاره یو ستر فاجعه رامنځته کړي چې ان تصور به یې هم نشي کېدی. بل لور د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې په کوټه او پښتونخوا کې میشت طالب وسلوال چې ډیری د افغانستان د هلمند، زابل، کندهار او پکتیا ولایتونو دي د کورونا پر وژونکې ناروغۍ اخته شوي دي. اوس د پاکستان پوځ په زور پر کورونا ناروغۍ اخته طالبان له ډیورن کرښې د غاړې افغانستان ته رالیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتریش په نړۍ او ځانګړې توګه په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره همسو ذلیل طالب جنګیالیو او نور وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه کړې ده او په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د کورونا د مخنیوي او د برحاله کورونایي وضعیت د مهار په موخه په وار له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده، خو طالبانو لا هم د اوربند غوښتنې نه ده منلې او معلومه نه ده چې په طالبانو کې د کورونا وبا له راګډېدو او د احتمالي سترې فاجعې رامنځته کېدو سره به هم طالب مشران د اوربند غوښتنه ومني او کنه. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.